بس الله خوشاله که خدای دې ډېرې تېرې درکړي. څنګه شکر الله حالات ښه دي؟ الله باندې ستا دواګانې ته ولې ما ته نیغ ګورې د ما دې ګاډي ته هم ګورې او ما ته هم ګورې نو ولې ته زموږ ورور یار ودرېدو داسې ګاډي کې ګرځوم لوښي خرڅوم نه نه ما ته ولې ګورې تا ته خو نه ګورم وروره دا اوس راته کتل نه شي راوړېدم نو بس داسې روان یم که نه وروریه بس خپله د لوښو منډه وو نو د کوم ځای زه د رشکې خوراباد یم نه نو خراب باندې لګېدم کو بد باندې لګېدم روکې خراب باندې کو لګې چې زموږ ورور یې خوشحاله پدې زموږ ورور یې خدای دې ښه ساته پسې په سر خو دراله پیسې میسې نه دي اخیستلی پر تماچه وماچه خو سره نشته مونږ چاکو قدرې نه شي ساتلی دي دا څه خرڅ دی دا پر اسټک لوښي نو پیدل ورسره ولې روانې خو سټارټ یې کړه که نه ځان ستړی یاره اوس مو نه کېږي دا پیدل په دې وجه ګرځم دی که دا اوس څه دي نو دا خو ته موټر سایکل د روخ کې دی که نه نو خو چې ته پکې ځان ته یو لیټر تیل واچې خو الرېډي ته به وګټې ماښامه پورې ته مزدوري وکړې یاره پیدل ګرځېدی شم نه په موټر سایکل زه بیمار یم ما تقریبا 3 کاله بیمارې شو خدای منډه وام څه بیمار زما سر لګېدلی و داړه لګېدلی درد یې خوړلو دویم جت نه را پرېوتی کار مې کولو اوس ته بیمار یې نو بچي مې نشته یو بچی دی اتو نهو کالو د کار دې څوک هم نشته کار نور څوک هم نشته خو بس لږ شکر چې بس خپل محنت کوم کینم نه ژوند دې ښه تېرېږي یار شکر الحمدلله کله سي کله سنې خو لږ شکر چې خپلو بچو له روټۍ پیدا کوم کور کې څو کسان یې کور کې موږ 6 کسان یو ټول کور ستا په سر دی ټول کور زما په سر دی ما پېژنې یاره نه مې لیدلې وروریه بلکل دې نه یم لیدلې نه بس خدای دې ښه ساته امین زه خو د دې ځای نه یم دا ځکه دې نه یم لیدلې شاته خو لا تا چې کوم فریاد وکړو که نه نو دې کې اوس زما خوله هم نه جوړېږي چې تا ته ووایم خو ډایلګ ته مې اوس وې امسار وتیم بغیر چې په دې سر مې درد دی داسې بسوکي نه شي یو کک شی را باندې ولې نه وروره څنګه چې ستا په موټر سایکل کې تیل نشته که نه دغسې زما په ګاډي کې هم تیل نه و چې کومې پیسې وې پای مې ګاډي کې تیل واچو نو یو کپ چای را باندې څکلی شي کور دې نږدې دی که نه 6 ساعت کور نږدې نه یې ګاونډیان له به هم چای په تیارې کې وروریه په ګاونډیانو راله تیار یې وروریه ناسې نه اوسې تیاره نه کي نو ولې به نه تیارې او ګاونډیان به دې وایي چې ناس په موټر کې داسې کار دی ته زما ورور یې خدای دې ښه درکړي او چای چې زه دلته کې چای لم وایم که نه روکې نو دا خلک را باندې دومره اعتبار کوي چې دا ورور غریب دی او زمونږ څه بس کېږي هر څوک راله چای هم را کوي اوبه هم را کوي زه هم یو کار به د خلکو چای را باندې ښه لاس کوي یا را باندې د خپل کور اوس که کور دې لري هوټل کې را باندې کور مې ادرو کې دی وروره بس هوټل کې را باندې اوس کا بس دی چې صحیح ده کب چای پسو ده چې پارسي وي بیا تاسو باندې بچې اوس کوم چې څه قسمت دي اوبه به ورباندې کوم چای به اوس کوم په دې ما الله ډېره خوشحالي راکوي زه هم یو کار وکړو تا به څه له کار ومسې څه چې کم بچې وو هغه پیسې او ما له ولې نه وروره خو دړه نه یې ګوره خو دړه نه زه بغیر کار نه کوم نه نو کپ چای خو په 50 روپۍ راته غوښتل راکړی نو 2 کسان یې دواړه وروڼه به مې وڅکې په دم اوس کم چې څه قسمت یې به خدای درکوي یاره زنده‌باد منم دی چې بیمار یې و نن کور ته لاړ شي چوټي وکړي نو څنګه وایي روکې دلته نه چې ځم زما 1000 روپۍ تیل لګي زه دلته هفته تېره کړم یا 400 یا 500 یا 1000 روپۍ وګټم هغه بچو ولولېږم په دویمه درېیمه ورځ دلته شیرین کوټو کې پاتې کېږم زما کور دی ازرو کې دلته ته یوازې دلته زه یوازې پاتې کېږم کله یو بنګله کې پاتې یم کله بله کې پاتې یم یار دوست سره څو ورځې پس دی زه هفته پس ځم کور ته هفته پسې ته کور دی تاسو څومره پیسې جمع کړي چې کور یاره یا 2000 یا 2500 یا 3000 بس دغه بچ کم ستا خپل بچې ورکوټې دی زما بچې ورکوټ ټیک شو دا بچې دی غټ ویری ګډ څومره پیسې چې تاسو لري چې ته په خوشحالۍ کور ته لاړ شي
او درې څلور ورځې کور کې وړو سره تېرې کړه بیا راځي. قسم دې زما بچي بیماران دي او زه هېڅ ته نشم دی د مجبورۍ نه میاشت شوه زه دوایي نشم کولی ایم تب او ټوخي او زکام دی ټولو باندې او زه سهار 7 بجې روزم اتل او دلته کې تر ماښامه ګرځم او ماشومان دې داسې بیماران پرېښي دي. یاره په خدای یې کې نو که پرون سهار راوته یم که نه نو د غوسې نه راوته چې ما سره 100 روپۍ په مې د سودا واچوله. ښه ته پرون راغلی زه پرون رالم او چې لندن پې بیا ورشي نو بس او د وړو مور بوی چې دا څه کمال شي تاسو دواګانې او د الله فضل دی. زه درته یو خبره وایم ښه پرون راغلی که نه پرون راغلی نن به ورشي ډارې که وړو مور ته به ووایې واړه مې دغسې پرېښي ویړه مې خفه و صحیح دی وی بیا رالم دی ډاکټر له بوځم وی چې دی علاج میلاج وشي 3 ورځې وی دي سره تېروم بیا به ځم کار صحیح دی انشاءالله داسې وکړو نور که له ته چې ما سره 2-3 روپۍ بچت شي بیا ځم او چې نن د سره 15,000 روپۍ شي نو بیا بس الله یې خیر کړي بس په دې به کور ته ځم واده یوسم نه ته چې واړه بیمار دي واړه بیماران دي بس یې را پکې دوایي ما یو نه وړو کار به بیا دي به داسې کار کوو د هغې وړو د علاج دپاره دا 1,000 روپۍ بیا دي ها بس الله یې خوشحاله کړه خدای دې ډېرې تېرې درکړي. دا 15,000 روپۍ تا سره وي اوس خو په سکون په خوشحالۍ لاړ شو. بلکل هغه بیبي چې کومه ده چې کومه کور کې ستا د وړو مور ده هغه تا نه خامخا تپوس کوي چې ته ولې داسې راغلې قسم دې چې تپوس کوي نو ته به ورته زه چې یو ورځ کور تېره کړم که نه چې لاړ شم نو هغه هم ما د بد وشه ماته چې زه کور ته ځم دې پېرې به ډېر قدر هغه داسې چې دې پېرې څنګه ورننوځې دارې کا لومبي به هغه بیبي ته وې په داسې مزدوري مې کړې ده چې را 2 روپۍ مې پکې سپېشل تاله روړي دا 2 روپۍ به سپېشل هغې له ورکړې نو به بیا خوشحاله یې که نه چې دا بلکل به خوشحالي دوا کوي 2-3 ورځې به تېرې کړې صحیح ده انشاءالله زمونږ هم دقه وس دی چې 2-3 ورځې تاسو په سکون او په خوشحالۍ کور کې تېره کړئ دا زمونږ انشاءالله الله دې خوشحاله ماشومان ډاکټر ته وښایه 2-3 ورځې کې به هم ټیک شوي او 2-3 ورځې پس چې ته راشې که نه مزدورۍ له نو چې څنګه دله دا مزدورۍ الله درکړه داسې بیا الله شته بلکل الله شته صحیح ده که نه بلکل الله یې خوشحاله ساته نور که زمونږ لایق صحیح نه راته اډر کوه الله یې خوشحاله ساته یار الله یې خوشحاله ساته اجازت ته راته بلکل الله